سلامونه احترامات ملګرو د پښتو د زده کړې د غلړۍ خپل پينځم پړاو ته رسیدلې ده څلور ویډیوګانې تاسو به کتلې وي چې مونږ کړې دي په هغې کې مختلفې د پښتو چې کوم خصوصي توري دي خپل توري دي په هغې باندې مونږ بحث کړو مونږ تر دوو یاګانو را رسېدلي وو چې کوم مخصوص او معروفه یاګانې دي په هغې په تېره ویډیو کې مونږ بحث کړو نن مونږ په یو دوه یاګانو باندې نور بحث کوو ځکه چې عموما زمونږ چې څومره ملګري دي زمونږ مشران یا کشران دي د دې ته مونږ دا ویل شو تر دې چې ډېر زمونږ د پښتو ژبې استادان دي نو هغوی هم دا یو ګیله لري چې پښتو ګرانه کړې شوې ده او خصوصا بیا د یاګانو نه ډېر مشکل لري او د یاګانو په استعمال کې یو قسم لا تذبذب ښکار دي چې دا به څنګه استعمالو چېرته به استعمالو موږ دغه یو هڅه کوو نن موږ په دوه نورو یاګانو باندې خبره کوو چې په هغې کې یوه دا یې ده چې د پاسه په حمزه ده یو عموما موږ ورته په عمومي ژبه کې د لکۍ والا یې یا تانیث یې یعنې لومبۍ ته موږ امریه یا د فعل یې وایو د بلې ته د تانیث یې وایو دا دواړه دا خبره ډېره مهمه ده چې دا دواړه یو شان اوازونه کوي یعنې موږ تېر چې کوم امریه د مخصوص او معروفه وه نو هغه د ای او ای اواز کو دا به ای اواز کوي ای سپوږمۍ لکۍ لولکۍ همدغه شان جینۍ دغه اوازونه به کوي نو موږ په یوه یې باندې اول باس کو ړومبۍ د امر یا د فعل په یې باندې خبره کوو چې کومه حمزه والا یې ده تاسو به کتلي وي چې مونږ په ډېرو ځایونو کې دا غلطي کوو چې د حمزه والا یې یعنی امریه یې د فعل یې یا د تانیث چې کومه یې ده په هغې کې مونږ غلطۍ کوو نن مونږ کوشش کوو چې دغه غلطۍ د ځان نه وباسو د دې مقصد صرف او صرف دا دی چې که تاسو ته څوک امر کوي حکم کوي یا درته خواست کوي او هغې کې د ای والا اواز وي نو هغه به دا یې لکه د مثال په توګه لاړ شئ راشئ چای وڅښئ راولئ هغه بوځئ همدغه شان موږ دا ویلی شو چې پاسئ کینئ دا یو شمېر ټکي داسې کېدلی شي چې چېرته د ای اواز راځي خو تاسو دې کې عموما به کتلي وي چې دا ټول څومره هم دي نو په هغې کې یا خواست دی یا حکم دی امر دی او یو بل څیز دی چې هغې ته موږ فعل یا امر یا فعل یا کار ورته موږ ویلی شو ډېر ملګري زموږ داسې دي چې هغوی تپوس کوي چې دا ټکی موږ څنګه ولیکو لکه خیر راغلی ډېر ملګري زموږ هغه په دې یې باندې لیکي دا غلط دی ولې غلط دی غلط دا ځکه دی چې لکۍ والا کومه یې د تانیث یې ده نو هغه د خزینه لپاره استعمالیږي چې یو وي او د ای اواز ورکوي یعنې جینۍ چې څنګه ده په دې باندې موږ بیا بحث کوو چې ولې ده خو دلته دا دی کې کار دی راتلل دي پکې راتلل فعل دی پکې په دې وجه باندې موږ دا یې استعمالو یعنی دلته موږ بل یو سوال کوو راغلی په دې کې امر نشته په دې کې سوال دی خو په دې کې فعل هم دی کار دی پکې راتلل دي پکې نو په دې وجه باندې دلته به دا یې استعمالیږي ډېر اسان دی زما په خیال هیڅ څه ګران پکې نشته دی که څوک زده کول غواړي نو ډېر په اسانه باندې زده کولی شي دغسې ډېر ټکي کېدلی شي چېرته د ای اواز دی کار دی پکې او یا امر دی پکې درخواست دی پکې چاته پکې نصیحت دی لکه زه تاسو یو بله به ولیکم چې مزئ دا تاسو امر هم اخیستی شي خو نصیحت یې هم اخیستی شي یو کس ته موږ وایو چې مزئ او دا عموما دا یې چې کوم ده نو دا د جمع لپاره استعمالیږي په جمع باندې تاسو چاته وایئ چې لاړ شئ راشئ راغلی چای وڅښئ کینئ پاسئ اوریبئ دا هم یو ټکی پکې بل هم دی چې اوریبئ غنم اوریبئ وکړئ دا کار وکړئ دې کې هم کار دی هم پکې امر دی نو په عمومي توګه باندې صرف او صرف دغه دوه نښې دي کار یا امر یا نصیحت فعل او امر دا دوه څیزونه پکې دي نو که موږ په دې باندې لږ غونډه کې هم سوچ وکړو داسې ډېر ټکي کېدلی شي چې کینئ پاسئ راشئ لاړ شئ
مرازی یو ټکی مونږ بل ولیکو چې هلته ورشئ داسې یو شمېر ټکي کېدلی شي چې هغه تاسو په دې باندې په خپله هم تاسو استعمالولی شئ همدغه شان مونږ اوس دغه بله یې ته راځو چې یو ما مخکې وویل زما په خیال چې د دې اواز د دواړو یو شانتې دی یعنې ای اواز ورکوي نو ځکه په دې کې ډېر ملګري زمونږ دي چې هغه غلطیږي چې مونږ اوس دلته حمزه والا یې استعمال کړو یا لکۍ والا یې چې ورته د تانیث یې هم ویلی کېږي نو مونږ تانیث یې ولې ورته ویلی کېږي څنګه چې د اواز نه واضحه کېږي چې دا د تانیث یا د مؤنث لپاره استعمالیږي او د یو لپاره استعمالیږي یعنی واحد چې ورته مونږ وایو په دې کې هم اواز هماغه دی ای اواز دی د سپوږمۍ اواز دی د لکۍ اواز دی د لاړ شئ اواز دی د راشئ اواز دی چې اوسکئ اواز دی اورېبئ اواز دی مزئ تاسو راتلی شئ تاسو تلی شئ دا ټول اوازونه یو شان دي خو په دې کې د تانیث خبره ده لکه د مثال په توګه جینۍ سپوږمۍ لولکۍ لکۍ دا څلور ټکي که تاسو استعمال کړئ جینۍ وړه ده لکه جینۍ وړه د یارۍ نه ده کاسیره مور یې وله سترګې توروي نه نو تاسو که دې ته وګورئ جینۍ وړه د یارۍ نه ده مطلب دا دی چې دا مؤنث دی ښځینه ده په دې وجه باندې موږ دلته جینۍ لیکو یا سپوږمۍ ده نو سپوږمۍ د بیرې سر له راغله په ډډه واوړه ماله ځای راکمه یعنې د پښتو یو ټپه ده عموما او ډېر په اسانه باندې خلکو ته دا یادېږي هم زمونږ یو استاد دی هغه راته دا مشوره راکړې وه چې تاسو مثال ورکوئ نو په متل یا په ټپه یا په شعر باندې ورکوئ نو عموما د ملګرو ذهن ته بیا په اسانه باندې پرېوځي نو په سپوږمۍ ته که تاسو وګورئ نو سپوږمۍ د بیرې سر له راغله عموما مونږ مؤنث دی ښځه ده ماده ده نو په دې وجه باندې ای ټکی دی خو چونکې ماده ده مؤنث دی یو دی په دې وجه باندې دا استعمالیږي لولکۍ ده نو لولکۍ وړه ده تاسو دا ویلی شئ لکۍ لویه ده داسې یو شمېر ټکي کېدلی شي چې هغه تاسو دلته راوړلی شئ استعمالولی شئ که ستاسو په ذهن کې کوم ټکي وي چې هغې کې تاسو په ذهن مو پې کار نه کوي چې نو هغه د ویډیو لاندې ولیکئ چې دا به مونږ څنګه لیکو په دې کې وي یا په تیرو چې څومره هم کلاسونه دي په هغې کې تاسو لیکل کولی شئ هیله ده چې زمونږ دغه هڅه دغه کوشش تاسو خوښیږي هم او تاسو د څنګه زده کوئ خو له تاسو به هم مونږ دا یو امید به لرو هیله به لرو چې ستاسو لخوا کوم وړاندیزونه وي ستاسو په ذهن کې کومې پوښتنې وي هغه موږ ته په مختلفو طریقو په کومه طریقه تاسو ته اسانه وي که د یوټیوب له لارې راځئ او د دې ویډیو لاندې تاسو لیکل کوئ یا کولی شئ چې په یوټیوب کې میسج وکړئ د دې تر څنګ زما د ټویټر پاڼه په هغې باندې دا شیر کوم د دې تر څنګ په فیسبوک چې تاسو د دې ویډیو لاندې دا کتلی هم شئ چې څومره هم دا پاڼې دي نو دا په دې کې پرته ده دغه ویډیو په دې کې پوښتنې تاسو کولی شئ زما په خیال دغه دوه یاګانې په د دې استعمال څنګه دی ولې دی په کومو ځایونو کې استعمالیږي نو خپل کوشش کوو دا کوو چې عامه ژبه اهمه ژبه په کلیواله زمونږ چې علاقایي کومې ژبې دي په ژبه ده یا د وینا ده په هغې کې مونږ دا خبره وکړو ځکه چې ډېر علمي بحث په دې باندې نه کوو علمي بحث ته په دویم پړاو کې بیا مونږ ځو چې کله د پښتو د کم توري دي یا پښتو کم ټکي دي دا ختم شي نو له هغې وروسته به بیا مونږ هغې ته ځو نو نن همدومره هیله ده چې تاسو به خوشحاله به یې او څه نه څه به زده کوو د یو بل نه او له تاسو به هم زده کوو له موږ به هم چې څه زموږ سره دي هغه به تاسو ته شریکو نو چې چېرته هم یې ښاد آباد او خوشحاله اوسیږئ